حاجي صاحب دا کمرې څومره پخوانی استعمالېدې او هغه خپلې خاطرې ورسره وایه چې دا تقریبا 50 کاله مخکې دی. دغه به مې ورغللې مکتب کې وي دوره کې که نه چې ورسره یا کس ورپسې بیا به دې ته ودرېدې دغه ته به چې کېناستې بیا به یې لوس پسې ومانډلو بیا به یې څپ وکړه خو نه خو موږ ته وطن نه دی کړدلی خو بیدیا ته دغه نه به یې لوس مانډلو د عکس به چې وبسلو د به لوس مانډلو اخر بیا مې ته یو عکس ورپسلو بیا په هغه وخت کې وکالت ته مې کاندید شوي شیرخان وکیلا و میر حدود پکې راو بیا دا کمره ادراکي ته خپله ولسوالۍ ته وروړې وه بیا میږ ورغلی چې مقصد میږ بیا وکړو که نه دا اوټ به وچوي چې نه تاسې لږ وړی دی تاسې نه شو کولی میږ رښتیا وه چې لږ وړی وي خو هغه که په دود مې دا کارونه شو چې یاله نو دغه ایله لوس پسې ومانډي ورته عکس ته روبسي خو دا یو هغه و که نه تخنیک و یز ډېر پرمختللی یز خو ډېر پرمختللی دی خو په جوب کې هر یو سره کامرا د پاره یو سره موزغا د پاره یو سره عکس هر شی چې وکړي په هغه جوب کې درسره دی. حاجي صاحب خپله د څو عکسونه پکې کښلي دي؟ یاره ډېر مې وښکلي دي. چېرته وې په خوست کې کوم ځای کې پیدا خوست کې ومه خو دغه زړ بزړ څه دی که نه د مارکېټ دغه د متین په لین کې دا کمرې ډېرې وې پازې کې مې وښکلي دي. هغه وخت دا څو کاله مخکې یاره په سنای 44 43 کې مې وښکلي دي. خلکو ولته ډېرې څه شي د پر عکسونه وخوسته ولته لږ عکسونه چا نه وخوستل چې پوره خو صرف دغه مکتب معلم به وایي چې یو عکس ورپسې چې بس د شي کې ولګوي که نه دا مرتبیان به وړي بیا به وخورل عرفان وخت و هغه وخت هېڅ نه رسېږي. د کوټري په اړه معلومات یې دا کوټرای دا د مودې پیدایښت نه مخکې ده یعنې دومره تاریخ دا لري چې زه خپله بیا خپله تاریخ لرم خو دا د مودې پیدایښت نه مخکې ده. دا به چې لیدي یا ښه وه یا به مجلس و یا به ورو وه یا به مسد کومه جرګه وه که نه بیا به مې غوټې وریجې پخوله دا لېره وریجې مې نه شو پخوله خو دا لېره وریجې مې دریا نه وي چې صفا کیسه ته وکړم بیا به دغه مسد په دولو لسم به کلاک ونیو په سکالې کې به کېښو غوړي به ور وچول ګرم به کړه اصیل غوړي به وچولې هغو غوړي دا به چې کله ګرم کړل ښه به ګرم شول ګرم به داسې ښه کلاک مې وړی و هغه خانک ته به یوړل مخکې مې لرګي خانک دي دغه هغه نه وي دغه څاګلې دغه خاورین هغه نه وي هغه وخت خانک د لرګي وي دوام به داسې سره کړي وي دغه چې تراکول په دوا جوړ کړه بیا بسمخا کړه په داماز کې چې کول او هغه تاول مونږ کې جوړېدو بیا مې ته ورچول غوړي بیا په خلک خوړل دا چې ډېر جګې د خلکینه په به لوس دی نه ورسېدو هغه به وریجې جګې جوړې کړې دومره غوټې مې وچولې دومره به جوړې کړې چې هغه ورکه خو ورسېدو نه دستر یې نه ورسېدو په هغه وخت بس ډېر غلا خوند وخت دا به موږ دوه خو یې سره وتړل یو ته به غږ جوړ کړی و په غږ کې به هغه وي یو غوتکان به بېل کړو بل غوتکان به بېل کړو چټ هم به دا په سرابونی یو ساعت هم به پړای وته ټکولا و هم به ورچول نرم به یو پکړه غوتکی پر ګرځول تخمن به چولا خو ډېر تخمن به نه چول چې ویل چې بیا خو ورته تخمن نه خراب کېدو نیمانای تخمن به چولا هم بول بیا به نیمانای و چولا هم بول په پولیس کې یو جرب مزګه مداواله یو جرب ډېر شای لکه چې 2000 متر مزګه چې مرابا کو وای خدای ډېر شای دا یې مخ پلا دا نه مې یو کړی دو یغه وخت هغه وخت چې په دغه نیوي کې د څومره مشکلات او څومره ستونزې وي دا سبا و چې مسد یو ولې د مخراوه تړله دواغو یو ونه یا به دواغو یو بخیونه ولې د ننګه هو تړله بل د مخراوه تړله ولې ته مجبوري و کېږي به تاسو لازم او یا خو کدا و چې دا نه ته خدای پاک کړی دا جوړول هغه خدای پاک داسې جوړ کړل چې یو وخت ځ خپل مسد تاریخ نه یې دا ځکه چې مکتب کې ومه میږ وتخلو راغنم خپل شي بیا مثلا مولوی صاحب وای
جمعه جماعت یې دې ته په مسجد د کوڅ ور لګاو بیا یې وار د خپل مسجد ته جواب شو د خزه ته وې چې مسجد ته مې ته دا وکړه چې څومره ده دا زکوت خزه ته وې چې دا چې دا ور بشو چې دا چې دا ور بشو دا چې دا غنم دا چې دا غنم شپږ وته راټې د تا ډاکې یار بشو د غنم چې جمل مونږ ته راغلو و شغاګه و چې وته نه چې ځبانیه معمولی زکوت نشي هغه وخت مولو اوسنۍ ماشینری چې دوی لکه ټیکټر دي کرشل دي هغه دي او هغه په خونه سره دغه کې خواند کې په برکات کې یا په هغه سیستم کې کوم توپیر وو والا دا یې څوک خو کنه په څلور ورځې کې لاو شي په وارس کې ترشل شي کنه خو ستینزه هغه وخت چې میخړه د بل بکړه یو بل شولې درو دا بل ولوم چاولم بګنه هغه وخت نشته کې ستړای باندې الوک باندې پاتې کې موږ نه ایستل شي دغه پګاړه اشرینه سره ولې دا اشرینه داسې چې بس یو چرګم باندې نکړه یو چرګم په دا نه شل پنځه مړه میګه اشار کړو اته ته ټول ترسه دا و دا کیسه نه و چې ما دا خو غړکه غوړي مو اصلي غوړي مو څنګه ورسره